السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن دوستانو مسلمانانو ورونو خصوصا هغه احناف ورونه کوم چې د حنفي مذهب مقلدین دي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه مقلدین دي هغه ته یو پیغام هغه دا دی چې د خپل مذهب دفاع او د خپل مذهب کومک خپل مذهب په نشرولو کې ډېر کوشش وکړي ځکه چې داسې کسان د مذهب په جامه کې پیدا شوي دي چې هغه غیر تکار کړي خلکو ذهنونه د مذهب څخه اړي او د عقیده ور خرابوي. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه پر عقیده باندې دوی بدګمانه کوي بدظنه کوي. نو احناف وړاندې ته پکار دي چې خپل مبارزه جاری وساتي په خپل مذهب باندې ټینګ او خپل عقیده ټینګ وساتي خپل د اسلاف او د مذهب دفاع وکړي ځکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه مذهب د بعینه د صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو طریقه ده. که څوک پر دې باندې رد کوي نو ګوان کې د پر صحابه کرام باندې رد وکړي پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې رد وکړي. نو محترم دوستان یو مختصر کلیپ د علامه ابوالفیض صاحب هم در سره شریکوم چې هغه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه د مذهب متعلق څه وایي دا را سره واورئ. نو اوس که یو وهابي مردود یو جاهل یو بېدینه د امام اعظم رحمه الله پر دغه خبره رد کوي چې امام اعظم وایي چې بنو الاعیان وعلات په جد سره ساقط دي پر دغه خبره رد کوي دا خبره باطله بولي دا رد ولاړې پر صدیق اکبر وللی رضی الله تعالی عنه وارضاه. دا پر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه باندې رد. نو د فقه مسائل د حنفي فقه مسائل دا چې امام اعظم موږ ته تشریح کړي دي دا د صحابه کرامو سره نقل کړي دي. نو څوک چې پر امام اعظم رد کوي په مسائلو کې دا رد روان دي دا رد پر صحابه ولوي دا داسې یو سپکه موضوع نه ده. یو څوک راولاړ شي پر امام اعظم رد کوي ته په دې پوهېږې چې دا رد پر امام اعظم چیرې روان دي دا رد په دغه ځای ودرېدي کلا وحاشا دا رد روان دي صحابه کرام ته ځان رسي او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرام په باب څه وایي یو ورته حدیث دی یو ټوټه وایم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چا صحابه کرام وزورول هغه زه وزورولم که چا زه وزورولم الله عز وجل وزورول. نو څوک چې د امام اعظم رد کوي پر امام اعظم بد وایي د امام اعظم اقوال باطل بولي مردود بولي نو دا رد پر صحابه کرامو دي دا رد پر پیغمبر علیه السلام دي دا ډیره درنه موضوع ده. وهابیان دي په دې پوه شي د دغسې موضوعاتو څه جلاس وایي. په اخره کې د حضرت عبدالله ابن المبارک رضی الله تعالی عنه د هغه د قصیدې چې د امام اعظم رحمه الله په صفت کې جوړه کړې د هغه قصیدې یو بیت درته وایم بس تقریر خلاص یو بیت درته وایم. حضرت عبدالله ابن المبارک د ډیرو محدثینو استاذ امیر المؤمنین فی الحدیث او د حضرت امام اعظم خاص شاگرد هغه مبارک سوایی فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه ولعنت دی د رب عز وجل فشمیرو دریگو دغنی لعنتونه دی پر چا دی دا لعنتونه دی علامن پر هغه وهابی پر هغه لا مذهب پر هغه بی مذهب رد قول ابي حنیفه چې دا رد کی قول د امام اعظم د امام اعظم خبره رد کړله نو پر دغه لا مذهب سړي دی د الله عز وجل لعنت وی دریګو په شمار زموږ استاد سم دغه فیصله فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه فما في المشرقين له نظير ولا في المغربين ولا بكوفه فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه مقلدینو
تاسو ته پکار ده چې خپله مبارزه د مذهب د دفاع لپاره جاري وساتئ او په هر صورت کې د خپل د مذهب دفاع وکړئ. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اقوال، افعال او فقهي مسایل د دې ټولو دفاع کول پر موږ تاسو باندې لازم ده، ځکه په دې دور کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب په نامه باندې ډېر داسې علما دي چې هغه وغیرو ته کار کوي. دننه په دا مذهب کې به تاسو ته عقاید در خرابوي او تاسې به د دې مذهب څخه نفرت او د مذهب باندې بدګمانه کوي. نو موږ ته پکار ده چې په دې باندې عمل وکړو او دا خبرې د شیخ صاحب علامه ابوالفیض صاحب تر ملګرو سره شریک کړئ تر څو د مذهب دفاع جاري وساتو.